یو سړی و لمونځ به نه کوه، ځوان روغ صحتمند سړی و. د هغو د خولې اقرار واورئ چې څنګه بیا لمونځ ګزارت یې جوړ شو. دا سړی وایي یو وخت مې په خپلو اقرباو کې یو څوک مریض و، په هسپتال کې هغه داخل کړی. زه چې په خبر شوم هسپتال ته پسې ورغلم د هغه د پوښتنې لپاره. وایي چې ورغلم په هغه هسپتال کې د ډېرو عمرو څه یو داسې سپین ږیري پروت ولو په زرګ چې د هغو د سر د ښورېدلو څخه بغیر نور هېڅ هم نشو کولی. داسې وبوله لکه سر چې ژوندی نور ټول بدن یې مړ. وایي زړه مې ډېر پر وسوځېدی. باره مې ورته ویله بابا جي کاکا جي ته څه ارمان لرې؟ زه ځم د بازار خواته وځم، که ستا په زړه کې یو څه ارمان وي نو هغه ماته ووایه. که دې میوه پکاري میوه درله راوړم، که دې دوا پکاري دوا درله راوړم، که دې خدمت پکاري خدمت دې کوم. وایي دا خبره مې د ده د زړه د رانیولو لپاره هم ورته وکړه چې سړی کېدی شي دی به دا درته وایي چې زما دا ارمان دی چې زه وګرځېږم، خپل کاروبار وکړم، جوړ یم روغ یم، خپل کور ته. خو د دې ټولو توقعاتو برخلاف یو داسې خبره یې راته وکړه چې زما زندګي یې راته بدله کړه. ما ته دې بزرګ وویله چې صرف یې سر ژوندی دی، بس نور بدن ته حرکت نشي ورکولی، او دا د کلو کلو مریض یې پرتېرې شوي دي. د پښتنو په لحاظ وایي هسې ساه پکې چونېدل. وایي دې سړي ما ته وویل چې نه د کور ارمان لرم، نه د خپلو اولادو د اقرباو د لیدلو ارمان لرم، نه د مال او د دولت ارمان لرم، نه د صحت ارمان لرم، نه د ګرځېدلو ارمان لرم. یو ارمان چې زما په زړه کې ځای لري هغه دا دی. حاجیش دی هغه دا دی. وایي دې ته اشاره وکړه چې دا مې الله ته پر سجده باندې ښوولی شوی. بس د دې یو شي په ارمان باندې یم. دا ځوان وایي وایي ما د خپل ځوان ته او د خپل بدن او ډانچې ته د روح صحت ته پام وکړئ. نظر مې راواړوئ چې افسوس دا په حال باندې د دې سړي په دغه عمر کې دغه ارمان دی او ته روغ جوړ روغ سمسي سالم سړی په ډوډۍ باندې نه مړېږي. ستا د لمانځه سره کوم حال دی؟ وایي د بدن ویښتان مې شخ شخ ودرېدل. وایي د هماغه ورځې نه مې توبه وایسته او د الله سره مې ټینګ د پیمان وکړې، وعده مې وکړه چې پروردګاره د 19 وروسته زما په هغه کړو تېرو خطاو باندې توبه لري. الله د 19 وروسته داسې لمونځ کوم هغه ټول لمونځونه به م نور راګرځوم. عزیزانو د یوې سجدې هغه قدر دی، روایاتو کې راځي دا دنیا او څه چې په دې دنیا کې دي دا د یوې سجدې فدیه او بدله نشي جوړېدلی. خو دا قدر به کله معلومیږي؟ اله العالمین په خپل کلام کې فرمایي ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون حتی زرتم المقابر. الله وایي چې د قبر زیارت وکړئ بیا به درته معلومه شي، درکو بیا درته ولګېږي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک یو مشهور صحابي دی، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک خادم پاتې شوی دی. د ده مبارک عادت دا و چې چیرته به هم قبر او هدیره ولیدله بس ده به لمونځ کاوه، بایلان وکړه 2 رکعاته وکړه 4 رکعاته. اخر ته چې خپل ملګري او شاګردان او خادمان ورسره دی هغه دې تنګ سوله باره یو وخت ورته ویله چې قربان موږ استاذه چې هسې یو ځای هدیره ووینئ ته لمونځ کوئ څه مسله ده؟ نو هغه یو تاریخي وینا یې وخت ورته کړې ده چې په 0 لیکلو پکار ده، په 0 او یاد یې وساتي په خپل زړه کې. ورته ویې ویلی چې زما ملګرو په دې تاسو نه پوهېږئ چې زه لمونځ ولې کوم؟ قسم درته اخلم دغه کسان چې په دې قبرو کې پراته دي که نوم ټوله دنیا راټوله کړي او ټول زر مادیات ډالر جیدادونه کسبونه قریبان دوستان مټران ډیګري هر بادشاهي دا د دنیا د یو سیټ ته کښېږدي او ده ته د 2 رکعاته لمونځ یې یوه سجدې چې الله ته سر په سجده کښېږدي دا بلې خواته کښېږدي د هغه ټولو نه به ده یې زیاته یوه سجده چې دې ته قدر دی د سجدې معلوم دی، دې ته قدر دی د 2 رکعاته لمونځ معلوم دی، دې به 2 رکعاته لمونځ ته یې غوره کړي. دا به نه غواړي. نو زه چې دې ووینم دا راته یاد سي چې سبا به ته هم دغه شانتې د 200 رکعاتو سجدو په ارمان یې د 2 رکعاتو په ارمان به یې د 2 سجدو په ارمان. عزیزانو شیطان د یوې سجدې نه انکار وکړي، د یوې سجدې نه د یوه سجده یې پرېښوله ترک یې وله پرېښوله نه یې وکړله
دی الله رب العزت ورته امر داغو انجام او حال څه یو سړی چې بسته یو شوا روز منځونه قضا کوي هغه کې څه سوي راځي او د هر بار په وخت کې اذان کې څمته نو اوري خو په دې وخت کې اذان اوس په ټوله دنیا کې به یوځای سوي دا د تعالی لپاره د الله نوې اعلان دی الله وی راس المنزل الله وی ما یاد الہ العالمین ستاد المنزل لپاره نه دی محتاج زما د المنزل لپاره نه دی محتاج الله ته دی المنزل څخه ګټ نه رسیږي دا هر څه زما استاد ځان لپاره دی نن دی الله رب العزت صلح ته تیار دی د مرګ ما بعد الله در سره صلح ته نه دی تیار فدی خاطر عبد الله بن عمر رضی الله عنه مبارک ورته فرمایله زه چې دې ته وګورم چې په دې ټولو قبرونو کې څونه انسانان پراته دي بل ارمان دي خلکو نست دا کوټه نه غواړي دا بادشاہي نه غواړي دا دوه رکعات المنځ کې پیڅه دوه څنګه کوي نو زه ځان له غنیمت وګڼم چې راسه تا ته الله واس درکړي دي کدي ته وس نست نون افسوس د هغه خلکو په حال دی الله دې موږ ټول صحیح منځ گزار جوړ کړي موږ سم منځ گزار نه که زموږ لمونځ ولې موږ به د غیبت نه د دروغو نه د دوکې نه د درواغو نه د فریب او د چل او د خیانت د دې ټولو نه موږ لمونځ راګرځي لیکن خو زموږ لمونځ بیا هم افسوس د هغه چا په حال باندې دی چې هغه د لمانځه سره بې باک د لمانځه سره بې باک د لمانځه سره د چا چې لمونځ نه د هغو دین نه المنز په ټول دین کې داسې حیثیت لري لکه د انسان په وجود او بدن کې چې د انسان سر کم حیثیت لري لکه د انسان وجود ته چې د انسان روح کم حیثیت لري و دین ته دغه المنز دغسې حیثیت لري که یو سړی لمونځ کوي خو ټیک دی ډېره ښه ده بس د سړي بالکل صحیح خبره ده دا سړی ښه سړی دی که یو سړی لمونځ نه کوي ولو که هغه د مکې معظمې حاجي هم وي حجې بیا قبول نه دي او د هغو حج ته اعتبار مه ورکوه د هغو ږیرې پرېښې هغو ته اعتبار مه ورکوه د هغو د نامه سره که د عالم لفظ لګېدلی هغه عالم د وخت مفتي هغه ته اعتبار مه ورکوه د دې سړي خیر نشته شیخ سعدي رحمه الله فرمایي که د چېرته د یو سړي ټوله زندګي په یو ټکي کې راکاږي ویې ګوري چې ښه سړی دی که بد سړی دی په لمانځه باندې پام وکړه بس که د لمانځه سره بې غور ولو نو بس خیر یې نسته بیا خیر مه غواړه که د لمانځه لمونځ سره پې سیولو بس دا سړی ولي د زمانې دی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک څونه لوی عالم بو دی مبارک چې به چېرته م رالی د ده بحث او بیان په لمانځه باندې خلکو ته به د لمانځه ترغیب ورکوئ او خپلو والیانو ته لیکل چې ای والیانو تاسو چې چېرته ما قومندانان کړي یاست تاسو چېرته چې ما هم مشران کړي یاست تاسو په ټولو کارو کې ما ته هغه مهم کار هغه د لمانځه دی او زما دا یقین دی که تاسو د لمانځه خیال وساتئ تاسو امارت او مشرتوب او قضا او پلان او دم بیا په ښه توګه کولی شئ که ستاسو د خدای د پور حق د خدای د حق غم نو در سره نه د لمانځه نو تاسو به بیا قضا څه خیال وساتئ تاسو بیا چې یا به نور ښه عدالت به بیا د کومې خوا وکړي شیخ سعدي رحم الله فرمایي وي څوک چې بې لمانځي هغه ته پور مه ورکوو چې د خدای د عبادت سره د خدای د پور سره یې دغه حال نو ستا د پور سره یې بیا سبا کم حال ستا ته بیا څنګه خپل حق درکړي ستا حق سره بیا څنګه هغه ته امانت هم مه ایږدي له دې وجې زما ګرانو عزتمن درونو که د چا لمونځ نه و د هغو دنیا هم خرابه ده آخرت هم خراب دی ای الاعمال افضل نبی کریم صلی الله عبد الله بن مسعود پوښتنه وکړه د ټولو نه بهترین عبادت چشتي د ټولو نه سر عبادت د ټولو نه غوره عبادت هغه لمونځ دی د لمانځه په څیر یو عبادت هم نشي کېدلی د دې اقرار نه وروسته چې د لا اله الا الله اقرار یو مسلمان وکړي لا اله الا الله نو مسلمان شو محمد رسول الله د دین وروسته اولنې حکم چې تا ته بنده متوجه کیږي غد لمانځه دی اولنې حکم ام په خان دی ام په بقیر دی ام په ملا دی ام په حامد دی ام په تور دی ام په سپین دی ام په عرب دی ام په عجم دی په هیڅ حال کې نه پیدا کیږي لمانځه اهمیت لدین هم مجمول معلومولی سو یو سړی که اوس په زندان باندې راځړېږي خو د ماپښین وخت پې داخل سو سر یې په کړی کې دی په دې وخت کې دی د ماپښین لمونځ وکړي که نه په دې وخت کې به کوي که نور نشو کولی په اشاره به کوي په پیلر پسې تړلی دي ظالمانو دشمنانو په دې وخت کې به لمونځ نه پرېږدي او اوس ګولۍ پر چلی ولې لمونځ به نه پرېږدي
نو چې ته روغ جوړ کور ته ناست یې، روغ سالم صحت جوړ روغ کور ډوډۍ مړېږي نه کور ته ناست یې صاحب مانه لمونځ تا نه پاتې لمانځه سره بېغوره یې، ستا د ایمان دغه حال نو دغه ایمان به موږ پر پل صراط چې د 50,000 کالو لار ده څنګه به پورې باسي، د قبر نه به مې جنت ته څنګه رسوي. ته په خپله سوچ پکې وکړه. الله دې موږ ته هدایت وکړي. بس دا خبرې بس دي، کافي دي.